ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل په نوم د داخلي تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. یو څو شل غرفو پکې خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. انشاءالله موږ دې ته ژمن یو چې خپلو داخلي صنایعو د حمایت په خاطر به په داخل او خارج کې موږ نندارتونونه جوړو تر څو زموږ تولیداتو ته تقاضا زیاته شي، صادرات مو پراختیا وکړي، تجارت پراختیا وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابر شي او کلي واحد هم ثبات پیدا کړي. د جلال آباد ښار په سراج الاماره تاریخي بڼ کې په دغه جوړ شوي نندارتون کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو کرنیز محصولات همدارنګه سوداګریز توکي په 100 غرفو کې د 3 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار ولایتي مسؤلینو او د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل اوس مهال په افغانستان کې د لوړ کیفیت توکي تولیدېږي او دا ډول نندارتونونه جوړول کولی شي سوداګرۍ ته وده ورکړي او د هیواد داخلي تولیداتو ته ښه بازار موندنه وکړي. کله چې د یو ملک اقتصاد جوړي د هغه ټولې برخې جوړي، او کله چې د یو ملک اقتصاد ضعیفه شو د هغه په ټولو برخو کې بیا ځواک راځي. تاجرانو ورونو یقینا ابتکار کړی دی، په دې لنډه او تنګه موده کې د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي. د نړۍ هغه تجربې چې نړیوالو په خپلو ملکونو کې کړي دي، دوی د هغو د تجربو نه استفاده وکړه او خپل ملک ته هغه شی نه راوړه چې زموږ وطن پرې هوسا کېږي. د دې نندارتون د جوړېدو یوه مخه د خپلو وطني محصولاتو او تولیداتو معرفي کول او ورڅخه ملاتړ کول دي. د داخلي تولیداتو نندارتونونو ډېر اقتصادي او کلتوري ګټې لري. د دې نندارتون په جوړېدو سره به زموږ وطني تولیدات ښه بازار موندنه وشي او تقاضا به یې زیاته شي. مسؤلینو همدارنګه وویل اوس مهال په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره ده او له افغان پانګوالو یې وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پانګونه وکړي. اسلامي امارت به هغوی ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. پانګوال باندې غږ دا دی، غوښتنه هم دا ده چې وخت او زمینه مساعده شوې ده. افغانستان کې امن دی، حالات مساعد دي، دلته پانګونه وکړي، هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي، د خپل اقتصاد په پښو ودروي. د نندارتون ګډونوالو وویل چې د سوداګرۍ د ودې لپاره دا ډول نندارتونونه جوړېدل ښه رول لري. هغوی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ښه کیفیت توکي تولیدېږي چې تر ډیره یې د بازار اړتیاوې پوره کړي دي. دې نه موږ ډېر خوشحاله یو په دې خاطر چې نمایشګاه یو چې دلته د یو راز به برسره کېږي، د هیواد یو راز برسره کېږي او د هیواد هغه پټ کوم لوازم چې دي، کوم استعدادونه چې دي هغه را برسره کېږي تر څو نور هیوادوال وګوري او ترې خبر شي. دا چې دلته په ننګرهار کې دا نمایشګاه جوړه شوه نو موږ هم وغوښتل چې دلته په دې نمایشګاه کې اشتراک وکړو. دا نمایشګاه په دې خاطر باندې ښه ده زموږ ځینې هیوادوال چې تر اوسه په دې خبر نه وو چې پردیمال دا تولید د کم ځای دی، خو کله چې دا خلک دلته راغله دی ولیدل په دې باندې خبر شو چې والا دا تولید چې دی دا وطنی تولید دی. این نمایشگاه به حساب تجاران ما شما بسیار زیاد مفید است، بسیار خوب است که دیگه تجاران دیگه کسات دوستان میاین میبینن، بسیار تشویق میشن، خوش میشن، یعنی قدرت میگیره، روحیه میگیره. په دغه نندارتون کې نه یوازې د ننګرهار ولایت کرنیز او تولیدي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي، بلکې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو او پلازمینې کابل څخه د تولیدي فابریکو او سوداګریزو شرکتونو څخه نوي تولید شوي توکي نندارې ته پکې وړاندې شوي دي چې هره ورځ ورڅخه زرګونه کسان لیدنه کوي او د داخلي تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې یو رغنده فعالیت ګڼل کیږي.